طالبان وايي د افغانستان له فضا زرګونه عبوري پروازونه ترسره شوي. رسنۍ وايي د افغانستان فضا خوندي نه ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وايي په تیر لمریز کال کې د افغانستان له فضا له 25,000 زیات عبوري پروازونه ترسره شوي دي. په داسې حال کې چې لا هم په نړیواله کچه د افغانستان له فضا نه د عبوري پروازونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې موجودې دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت بیا په تیر یوه کال کې د افغانستان له فضا نه د زرګونو عبوري پروازونو خبر راکوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د پالیسۍ مرستیال حسیب الله سروش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو په کنفرانس کې ویل چې دوی یوازې په تیر لمریز کال کې د افغانستان له فضا له 25,000 زیات عبوري پروازونه ثبت کړي دي. د سروش په وینا دغه پروازونه د افغانستان په فضا په خوندي ډول ترسره شوي دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي داسې مهال دغه ادعا کوي چې یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې د افغانستان فضا د عبوري پروازونو لپاره خوندي نه بولي. یا د اژانس په خپل راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي د افغانستان فضا په څه ډول خوندي وي چې هلته طالبان واکمنان دي او طالبان په داسې خاوره واکمنان دي چې د خپل فضا کنټرول په واک کې نه لري او د هر ډول خطر د پېښېدو ګواښ شته. له دې وړاندې د طالبانو دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب په ګډون یو شمېر طالب چارواکو هم اندېښنه ښودلې وه چې د افغانستان په فضا کې د ځینو هېوادونو الوتکې ګرځي خو دوی مخه نشي نیولی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.